سمه لار به پرېږدي د شیطان په لار به ځغلي پښتون چې هوښیارېږي دنګې ماشي به خوړلی ضرور ماته چې ترس کې ګوري د سبا مې اوسو خبرې وکم دا راته وایي چې فلم دی وکړو فلم سره به ګورو خوښ مې شوې را به ترس مې هلته ځکه ها خوښ دي شو ما کې دې څه خوښ شول ټول مې خوښ شو مانا اخلاق دې ښه دي اخلاق مې ښه دي دا راته وایي د کوم ځای سره تعلق ساتي پېښور ها پېښور کوم وخت نه فلمونه ګورې ډرامې یعنې یو شپږ اووه کاله کېږي شپږ اووه کاله وشو شپږ اووه کالو کې داسې فلم لګېدلی نه لګېدلی او نه به ولګي چې داسې فلمونه جوړېږي انشاءالله انډیا به ډېره زر شاته پرېږدي خرڅېږي څوک او چغېږي څوک بدماشي زما چلېږي او په ګناهانه د ستا دوی د ځان نه جوړ کړی های ځکه خو ته وایم چې سمه لار به پرېږدي د شیطان په لار به ځغلي او پښتون چې هوښیارېږي ډینګه ماچې به خوړلي مینه ناک به ټول ګوري د مینې فلم دی جهانګیر چې څومره مینه وال دي مینه وال چې یو پیران باندې مړې به زما د مزغو یو چابي ده ډوپلیکیټ یې نشته چې الټې تاوې الټه ده او چې سیده تاوې سیده ده څونه عمر دی زما زما به یې چې دغه 19 هلته خو بیا منونان یې مړه هلته خو لا ماشومې دا راته ووایه چې څه دي دې زده کړل د فلم نه د فلم نه مې دا زده کړه چې بې فضله کار به پکې نه کوې مینه کوه خو 302 مه کوه سلامونه او ډیر زیات احترامات قدرمندو تاسو ګوري ولسی عدالت او زوی محمد کاشف صابرین سلیمات راغلی دلته د جانان فلم نن ریلیز شوی دی او باقي اخلا باندې به اوسو خبرې کو دلته د عوامو نه کمنټ تخلو زما شاته چې تاسو ګوري د عوام را جمع شوی صادق تورم نن راغلی دی د دې کوریج وکول د عوامو رائے به تاسو ته خایو چې د چانه مطمئن دي او په دې کم فلم باندې چې دوی ټیکټ ورکو آی دوی مطمئن دي او کنه دي صادق خان سره ولاله صادق نه بولاوي اوسو کمنټ تخلو فلم نیم شوی دی او نیم نه دی شوی چې کوم نیم فلم وشو په دې کې د چانه مطمئن صادق په خپل پروګرام کې د خر کړی وي څنګه کاشف سور کې حالات خلي نو دا راته وایي چې ستا په فلم کې څه خوښ شول فلم خو ماشاءالله لکه زبا ته دا وایم چې نن د جمعې ورځ ده او دا کسان راغلي او لکه دا ده چې لکه انټرټینمنټ دی و د دې دپاره راغلي چې مونږ انټرټین شو باقي فلم دی نو په هغې کې چې کوم دی نو تا وکته وقار جان هم پکې ښه کردار کړی اصغر چیم هم پکې ښه کردار کړی خو دا ده چې لکه ټیکټ یې دومره ورته نارمل لګولی چې دا ملګري په اسانتیا سره دا فلم وکړي تا سره صادقه نور خبرې کومه زما سره قدرمنو یو ځوان موجود دی او د ځوان سټایل د که تاسو وګورئ بالکل د فلم د خیرو په شان دی هغه شان دی جهانګیر خان په شان دی پیس جوړ کړی دی او ډېر زیات خطرناک سټایل دی د دې نه به یو څو خبرې اخلو ورور السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې ښه د کوم ځای نه راغلی صدریاب په صدریاب نه راغلی بیا خو زما 402 والی که نه دا راته ووایي چې فلم هم وکتو فلم داسې فلم دی چې داسې مخکې فلم نه جوړ تاسو څونه فلمونه کتلي ډېر تقریبا یو 4-5 مې کتلي 4-5 لومبي فلم نظر آلی چا نه متاثره شوئ ډېره متاثره وه پکې د وقار جاني نه جهانګیر جاني او اصغر چی ما څنګه کړی او داسې کار کړی چې خبرې نشته نن به راته د چا ډایلاګ وی چې هغه نه ته مطمئنه شو نن تا دې زړه ته پرېوتو دا ډایلاګ به زه جهانګیر ویم ووایه او دې فلم کې نشته سمه لار به پرېږدي د شیطان په لار به ځغلي پښتون چې هوښیارېږي دنګې ماشي به خوړلی ډېر ښه فلم دې وکتو وروره فلم خو مې د کوم ځای نه راغلی زه خو هم د پېښور یم د سوات خو پېښور کې اوسېږم د سوات یې دلته څه کار کوي دلته په خپله ټکسي چلوم ټکسي چلوي فلمونه د کوم وخت نه شوق دی چې ګوري فلم خو د ډېر وخت نه ګورم د کوم وخت نه لکه مطلب 10 کاله وشو 15 کاله وشو خان وخت د فلمونه ګورم د پخوا نه لکه د فلمونو شوق دی اوس د شاهد عثمان فلمونه لږ خوښوم شاهد عثمان دا کوم چې فلم ریلیز کړی دا ډایرکټر زما لکه فین دی صحیح دا راته ووایه چې فلم دې وکتو د نیمې پورې جهانګیر داسې زبردست کار چې زړه ډرامې هغه زړه اکټینګ یې بیا خلک را تازه اور په سلیما کې ځای نشته خطا ښکاره هغه چا ته ښکاري دا راته ووایه چې د چا نه مطمئنه یې هغه د شاهد عثمان ډایرکټر نه بس چې نوو اکټرانو کې وقار جان شو اصغر چی ما شو دوی فلم درو وته شاهد عثمان داسې کار دی او شاهد عثمان کو په هر چا باندې کار کوي ډېر زبردست داسې کار دی هر چا عوام ټول په دا راته ووایه چې د چا ډایلاګ دل
درځي موږ د ټولو راځي ما د ټولو فلم خو زه شاهد عثمان ښه پېژنم او دا ښه فلمونه لکه زبردست زه یو فلم چې داسې فلم چې هغه تا ډېر په شوق کتلی و هغه ډایلاګ به تا ډېر ګران وي ټول د شاهد عثمان لمبې شو کو جرم یو ډایلاګ چې هغه ستا ډېر خوښ ډایلاګ نه ویلی شم ډایلاګ را لږ دې ټیم کې غلطېږي خاصه صحیح ده دنه دا ډایلاګ دې ټیم کې غلطېږي خو دلته را سره یو بریدو کاکا ولاړ دی او د دوی سره به خبرې اترې کوو ماشاءالله ویښتې هم داسې ویښته دي او برید هم داسې ښکلي برید پرېښي دي او سړی را باندې ډېر خوږ خوږ لګي نو دوی سره به یو څو خبرې کوو ورور څنګه یې ښه خیر شکر کوم ځای نه راغلی خراسخان بابا نه راغلی خراسخان بابا نه راغلی ډېر مزل دی فلم پسې کړی څه له راتللی فلم نه په کور کې به قلاره باندې ناستې وې او ګراني ده نو څه دي کول یاره کلار خو موږ نه کیو موږ خو جمعه په جمعه راځو ها خو نن ډېر زیات تړن راغلی جهانګیر خان فلم لګېدلی دی او دې ډېر په مینه محبت راغلی نن د جانان د فلم لومبۍ ورځ ده مطمئن یې څنګه چې په سوشل میډیا باندې افوا مشهور و چې خلکو ویل چې یاره فلم چې کوم دی ریلیز کېږي نو خلک ډېر په هوش او جوش کې به راځي مطمئن یې د فلم نه یاره د 2014 نه دا زما په خیال کې په تاریخ کې لومبۍ ځل د جمعه په جمعه راځم ما ته په جمعه نه راپرېښي دا لومبۍ فلم د واحد کې صبرینه سلیما پول ډکه شوله دا لومبۍ فلم هم د جهانګیر خان په وجه صحیح صحیح دا ورور ما ته چې ترس کې ګوري د سبا مې یو څو خبرې وکړم دا راته وایي چې فلم دې وکړو فلم سره وګورو خوښ مې شوې لا پترس مې ورته ځکه ها خوښ دي شو ما کې دې څه خوښ شول ټول مې خوښ شو مانه اخلاق دې ښه دي اعظم اخلاق مې ښه دي دا راته وایي د کوم ځای سره تعلق ساتي پېښور یم ها پېښوري کوم وخت نه فلمونه ګورې ډرامې یاره اوس شپږ اووه کاله کېږي شپږ اووه کاله وشو شپږ اووه کالو کې داسې فلم لګېدلی نه لګېدلی او نه به ولګي او چې داسې فلمونه جوړېږي انشاءالله انډیا به ډېره زر شاته پرېږدي زبردست دا راته وایي څه ډایلاګ میلاګ درځي ډایلاګونه خو ډېر راځي اوس هم دونه چغې والي اواز هم ناست دی زمانه خیر د پښتنو لپاره یو ډایلاګ چې هغه ستا په اړه باندې ډېر راولېدلی اصغر چیما صاحب ته یم چې ډېر مبارکي ورکوم ښه فلم یې جوړ کړی اصغر چیما مطمئن دی ښه ویلان دی ډېر ښه ویلان دی دا راته ووایه چې د وقارجاني پکې کم کردار دی د هغې نه مطمئن یا په خاشي یا داسې نور څه وغیره نه هېڅ هم پکې نشته داسې فلم دی چې هر پارټي د کتو دی صحیح څنګولو والا فلم نه دی موږ د ارباز فلم ته هم بور کېږو بهر منځ کې تېروځو دې فلم کې بورینګ پارټ نشته پر هفته هم اوس خفه شو هفته هم شو موږ چې ولې هفته هم شو او فلم 250 پیره د کتو فلم دی ورونو 250 پیره د کتو شکان دی ولا ټول داسې وي شکان دی ولا ټول داسې مینوال فلم دی ته د کوم ځای نه راغلی نوخار نه راغلی نوخار نه ولې راغلی نو دلته دې څه کول مړه غلطه په قلاره به دې کتلی وې که لکه جانان فلم ډېر په انتظار وم زه د جانان فلم نه مطمئن یې ډېر مطمئن صحیح ما سره یو ورور ولاړ دی ورکه تاسو ته درځمه خو دا وګوره که نه باچا کینګ دی کینګ ښه دا چې نن راغلی برید ښه نري نري تاو کړي دي او ښه مطمئنه راغلی دی او داسې ورته ځان ساز کړی دی لکه مطلب چې دم د جانان فلم کې پارټ اخیستی دا راته وایي ورور د کوم ځای چارسدي عمرزو چا راته وایي فلمونو شوق د کوم وخت نه کې ډېر وخت نه وړوکی یم چې راتلم وړوکی چې راغټ شو پکې څه کار کې کرخانه کې څنګه کرخانه کې ها کارخانه کې د څه کارخانه کې کار کې د کپړو ها د کپړو په کارخانه کې کار کې دا راته ووایه چې جانان فلم نه مطمئن یې او ښه فلم دی د وړوکوالي نه د فلمونو شوق کې که نه نن دې پکې دې فلم ته وکتل په غور دې وکتل که نه هسې سراسري دې وکتل غور ها او ټیکټ هم ډېر ارزان دی که نه او 400 روپۍ ټیکټ 400 روپۍ ټیکټ دی په 400 روپۍ باندې په لومبۍ ورځ باندې تاسو په صابرینه سلیما کې دغه فلم وکتو دې کې د چا نه متاثره شوې د کوم اکټر نه د چیما او جهانګیر به ډېر ښه پاټ جهانګیر خو منلی شوی دی که نه جهانګیر خو داسې اکټر دی چې هغه ټولو پښتنو منلی دی که نه خو تاسو په دې نوي اکټرانو کې د چا نه مطمئنه د حضرت چیما نه د اصغر چیما یا د جهانګیر خان یو ډایلاګ راته ویلی شي راته ووایه که نه راته ووایه خرڅېږي څوک او چغېږي څوک بدماشي زما چلېږي او په ګناهانه د ستا زوی د ځان نه جوړ کړی های واه 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 ته لا ډېر وخت نه وې چې یاره مال راشه مال راشه وایه یاره بړه دې څه دي ځه ته نه ووایه دا اجاره اختر کې فلم ډګي کنه او خلک دا وایي چې څوک وایي چې شاهد راغلی څوک ارباز خان راغلی کنه چې جنگي چې چا سره کار کړ خو چې څومره نن فلم مړه کنه ټول د جنگیر مینوال نه د شاهد شونه پکې د ارباز خان شه زبردست سبب سبب چې دا جهانګیر ګوره د جهانګیري پکې کار کړی دی شهید خان پکې نشته د شهید خان کمې مخصوصه وایي نه مړه شاهد پکې څوک د شاهد مونږ پیژنو دا د چا نه ډېر د څوک دی د جنگیر نه متاثر وخت د سنه 2012 نه جنگیر باندې مړ د جهانګیر چې کم کار نن په دې فلم کې کړی دی کم اکټ یې کړی دی که نه نو د دې نه په نورو فلمونو کې مختلف دی که نه ما قشان دی دا ټول فلمونه سپر هټ دی چې څومره قصه کوي یو فلم کې کار نه کړی چې څومره دی کې کړی دغه مزاخي پکې ډېره قصه کړی داسې یو پارټي چې هغې کې ټول ګوري مینه ناک به ټول ګوري د مینې فلم دی جهانګیر چې څومره مینوال دی چې یو فلم باندې مړ جانان باندې مړې ما قدرمنو په صابرینا
سلیما کې نن دغه فلم ریلیز شوی چې د لډیر کسان راغلي څنګه په پښتو فلمونو کې به مخکې په خاشي ډیره زیاته وه او اوس چې کوم دی فلم کې تاسو مطمئن وي په خاشي شته که نشته یاره نشته پکې او زه د ډایرکټرانو ته دا وایم چې لکه جهانګیر یوازې دا نه چې هغه به نیګیټیو کردار کوي او بس دا د هغه کردار شو که نه هغه په پاکستان کې یو 1 نمبر اکټر دی د ټول پاکستان په سطح او هغه هر درې واړه کردارونه کولی شي کار دی چې دا نوي کسان راځي دی به پکې هغه کوي او جهانګیر نه دا کار اخیستل غواړي ٹھیک شو مهرباني جی څنګه چلې لکه خی جوړ د کوم ځای نه راغلی زه د بورډ نه راغلی د بورډ نه راغلی دا راته ووایه چې فلم دې وکتو چې څو وخت نه فلمونه شو دي چالو کېږي نه دا اولنی فلم ده چې بس دا ټول یې رسته کړم د چا ډایلاګ به راته ووایې ډایلاګ ما ته نه مړه یو ووایه زه چې کوم دې نه زه زیر په غور سره ګورم ځکه یادېږي نه که نه مزه ته یالو صحیح ده قدرمنو دې مخاله چې کومه دی د یو ورور راته ډېر وختي نه مې په ده باندې نظر دی ورور څنګه یې ښه حالات ښه دي درته ووایي فلم شروع دی فلم لبه م ورځئ که نه خو دا ته ووایي چې د کوم ځای نه راغلی زه خو لړمې نه راغلی د لړمې نه راغلی ستا چې کومه خوا یو خوا چې کوم دی کوټي موټي دي لګولې بل خوا چې کومه دی امیل دی غاړې ته اچولې دی برید مرید دی کونډه کړي دي فلم نه مطمئن یې ډېر ښایسته فلم دی سوپر هټ دی د چا نه مطمئنه وئ جهانګیر خان ده ها صرف جهانګیر خان خو موږ پخوا نه منلی دی نه وکټرانو کې شیما پکې ښه کار کړی دی وکټرانو کې اصغر شیم او دا راته ووایي چې په خاشي شته په فلم کې نه نه داسې خاص نشته تاسو څه میسیج واخیستو د دې فلم نه دا خو والله مینه ناک فلم دی مینې کساني ده جانان فلم لکه جانان فلم مینې په ډاکومنټري باندې صحیح د چا ډایلاګ د درځي په اکټرانو کې والله ما له خدا جب ګل لازي عجب ګل ډایلاګ خو راته وایي دا خو به یو بیل خط وکړي وای زما د مغزو یو چابي ده ډوپلیکیټ یې نشته چې الټې تاوې الټه ده او چې سیده تاوې سیده ده خبر ده زیات ډېره زیاته مننه خوشحالي اوسئ کورم ودان قدرمنو دا زموږ سره دغه پښتانه څنګه چلې ښه حالات ښه دي د کوم ځای شب قدر ښه د شب قدر نه راغلی فلم کتوله ډېر ښه د کوم وخت نه فلمونه ګورئ یاره د بچپن نه ګورم ښه د بچپن ته خو لا اوس هم بچی یې که نه بچی خو بس راکوټوالې نه راځم څونه عمر دی دی زما زما به چې دغه 19 ته خو بیا لا منونان یې مړه ته خو لا ماشوم یې ښه دا راته ووایه فلم کې د چا نه مطمئن یې جهانګیر د جهانګیر نه خو ټوله پښتانه مطمئن دي خو لکه بیا هم هیروین سره پکې دیدار ملتاني ده که نه نو ښه دی کړی خبر یې پکې نه ده چې دیدار ملتاني ده سره یې که نه جهانګیر جاني به پرې دا راته ووایه چې څه دي دې زده کړل د فلم نه د فلم نه د فلم نه مې دا زده کړه چې بې فضله کار به پکې نه کوې مینه کوه خو 302 مه کوه عادي پکې به دا راته ووایه چې یو ډایلاګ چې هغه ستا ته ډېر ګران یو ډېر خوږ وي ډېر د جهانګیر چې دا رچوي چې تا ته ګران وي ما د جهانګیر ډایلاګ راځي ځکه خو ته وایم چې سمه لار به پرېږدي د شیطان په لار به ځغلي او پښتون چې هوښیارې ګډېنګه ماشه به خوړلې ځکه یې راځي خبره زبردست زبردست قدرمنو دا نننی زموږ پروګرام چې تاسو وکتو دې وخت زموږ پروګرام سرته رسي د لوی الله په امان